هغه افغانستان حمله وکړي او افغانستان کې هر څه تباه او برباد کړي. نو په دې کې د افغانستان جهازونه ورپاسي او په پاکستان ته ورسي او په پاکستان حمله وکړي. د پاکستان او افغانستان جنګ. ګلونه ماشومانو که په سټوریزان پوهه کول غواړئ ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ. د افغانستان فوج او د افغانستان مشر ولاړ وي دغلته د خپل کیمپ خواته، او د دغو یو جاسوس هم وي چې هغه د پاکستان په کیمپ کې کانټین کې وي او هغلته کوکینګ کوي پخلی. نو هغه جاسوس پاکستان ته لیږي او په پاکستان کې پې کوکینګ کوي او دغې جاسوس ته یو ورځ دغې د افغانستان مشر وایي ارې زما جاسوسه زه خو ستا ډېره مننه اتا کوم نو هغه به کومه ډېره مننه ځکه چې دا ټول جنګ ستا په سر چلیږي او موږ چې باره مونو نو ستا په سر مونو ستا په سر او دا ټول جنګ ستا په سر زموږ دی. نو په دې کې بل خوا د پاکستان مشر او هغې فوج هم ولاړ وي په غره کې ځان ته دغه خیوې اچیلې وي او دغه د پاکستان مشر هم وایي د فوج ارې هلکه ځانونه تیار کړئ ځکه چې حمله شروع ده حمله او موږ پې حمله کړې ده د هغې جواب به موږ له زر درته راکوئ ماته پته ده او موږ په وسله کیمپ هم چینج کړی دی هغو ته به ډېره پته هم نه وي ځکه چې زموږ ټول ایټمي مواد خو دلته راغلي دي هغو ته به هم پته نه وي. نو په دې کې دغه جاسوس خواته ولاړ وي او دغه جاسوس بیرته د دغې ځمکې په لاره روان وي او چې کله د هغه افغانستان کیمپ ته ورسي او هغو ته دغه ټوله خبره وکړي ارې مشر صیب نن مې یو بله د خوشحالۍ خبره راوړې ده چې دیو خپل ایټمي مواد او ټول بل هغه کیمپ ته چینج کړي دي او دغه جاسوسو ته ټول لوکیشن ووایي چې دغې ځای کې ته چینج کړي دي هر څه. نو په دې کې د افغانستان جهازونه ورپاسي او په پاکستان ته ورسي او په پاکستان حمله وکړي او بیرته راغلي وي او د افغانستان خلک ډېر خوشحاله وي دغلته په دغه کیمپ کې او د پاکستان خلک کوم کیمپ کې چې وي هغه ډېر خفه وي او بیرته وایي ارې هلکانو ځان ټیټ کړئ حملې خو وکړه خو بیرته به له موږ دې ډېر سخت جواب ورکوو او دا خو هغو ته به څنګه پته لګېدلې چې دیو کیمپ چینج کړی او دیو خو زموږ په دې کیمپ حمله وکړله نو د دې موږ له څه مخنیوی پکار دی که نه زموږ ټول ملک به تباه کړي او که نه. نو په دې کې به بله ورځ بیا افغانستان ته دغه د پاکستان جهازونه لاړ شي او په دغه افغانستان حمله وکړي او افغانستان کې هر څه تباه او برباد کړي او بیرته راشي په خپل اډا کې کښېني او دغه د پاکستان مشر دغې خلکو له ډېر شاباشۍ ورکړي کوم چې دغه پایلټ وي ارې هلکه منم خپل جواب هم دې واخیستې او دا دښمن به اوس واپس حملې ته نه پرېږدو حملې ته به په هېڅ حال نه پرېږدو او موږ له پکار ده چې دا کیمپ د دې ځایګې نه ویسو او بل ځایګې ته چینج کړو. دغه کیمپ یې د دغې ځای نه وړی وي او بل ځای ته یې چینج کړی وي او هغلته ولاړ وي او هغه جاسوس هم ولاړ وي دغلته او دغه د پاکستان فوج ټوله خبره کوي
چې دا خو اوس موږ را چینج کو او دلته به حمله په موږ نشي کولی. او دغه جاسوس بیا د ځمکې په لاره لاړ شي او دغې افغانستان ته چې کله ورسي او افغانستان طالبانو ته دغه ټوله خبره وکړي، دغه ټوله ورته A to Z دغه خبره وکړي چې کیمه بیا چینج کو. نو په دې کې افغانستان والا ورته وایي مشرې ارې نن مازدیګر به مونږ حمله کوم حمله او وسته زه ستا ډېره مننه ادا کومه او زه سوچ کوم چې تا له څه ګفټ درکړمه ګفټ زه ستا ډېره مننه ادا کوم چې ته مونږ ته داسې په وخت خبر راوړې ډېره مننه ستا ادا کوم. په دې کې هغه بېرته تللی وي او دغه د افغانستان فوج ځان سره وایي هلکه نن به داسې چل کوو دغه کم کوکینګ والا چې دی د دغې په کور به دې ځل حمله کوو چې د پاکستان فوج ته پته ونه لګي او پته ورته دا ولګي چې دغلته جاسوسان دي جاسوسان. نو نن به موږ د هغې کوکینګ والا په کور حمله کوو. نو په دې کې څه وخت بعد دغه جازونه راشي او د دغې کوکینګ والا په کور حمله وکړي او بېرته جازونه لاړ شي او دغه کیمپ کې د پاکستان فوجیان ولاړي او یو بل سره خبرې کوي چې دا هلکه دا خیر څه چل دی. او په دې کې چې هغه کوکینګ والا خبر شي نو بل ځای ته کیمپ هم وړوي او دغه کوکینګ والا ورته وایي ټول حال ورته بیان کړي چې ما ستاسو جاسوسي کوله او دیو خو زما کور وران کو کور یې راله وران کو نو اوس زه څه کومه او ما هم ایسته مړ کړی وسه. نو په دې کې ورته د پاکستان مشر وایي دا خو زمونږ غټ تاوان چې وشو دا ستا د لاسه وشو ستا د رزیل د لاسه چې تا د پخلي په نوم جاسوسي کوله د پخلي په نوم زمونږ ټول پاکستان دې تباه برباد کو د پخلي په نوم تا جاسوسي کوله اوس به زه تا له سنګسترې نه سزا درکړمه ستا به اوس پته ولګي. نو په دې کې خواته بل کس ولاړې او هغه ورته وایي هرې مشر صاحب دې له داسې سزا مه ورکوه دې اوسه چې دغې افغانیانو کم زیاتی وکړو او کور یې وله دلدل کو خیر موږ سې خو هم غټ زیاتی کړی دی خو دا به یو کار وکړي دا به لاړ شي او دا به ورته د دروغو ځای وښیي چې په دې ځای حمله وکړي او بیا چې واپس راشي نو موږ ته به هغه ټیم راکړي نو موږ واپس یې خپل جازونه ورپاسوو او هغه به وویلو تاوان به وکړو تاوان. نو په دې کې د پاکستان نه تللی وي دغه جاسوس او هغو ته ټوله خبره وکړي د دروغو چې دغلته بل ځای کې کیمپ ساز کړلی په دغې حمله وکړي او دغه ورته وایي چې سیده موږ درځو په دې ټیم او دغه جاسوس بیرته تللی وي او دغې پاکستان خلکو ته خبره وکړي او په دې کې څنګه جازونه راشي او د پاکستان خلک پسې هم جازونه ورپاسوي. نو ایسته د افغانستان هغه تورلکه ښځه راوولي او راولېږي هغه جهاز او دغه نه یو پیلټ هم راولېږي نو هغې آفس ته راوستی وي د پاکستان او هغه مشر ورته وایي هرې اوس به دې پته لګي وسه زه به تا له هغه سزا درکړم هغه چې ته به په خپل ژوند کې یاد ساتې یاد. نو په دې کې ورته هغه ډېر منت زاري وکړي خو هغه یې نه پرېږدي. نو ګلونو ماشومانو دا د دې سټورۍ پارټ 1 و که تاسو پارټ 2 کتل غواړئ چې دې سره څه وکړي او بیا د افغانستان
طالبان پاکستان نه څه جواب ورکړي نو کامنټ کې راته لازمي ووایئ چې پارت 2 درته اپلوډ کړو. بل ویډیو راتلو پورې اوس زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ. لوی الله په امان.